د وینو ګوټ به څنګه د مرۍ نه سړي وکي. د وینو ګوټ به څنګه د مرۍ نه سړي وکي، خو ځینې کار له مجبورۍ نه سړي وکي. نو څنګه به وي هلته چې د تللو وسې نه وي، تواب چې په خپل کور کې د ابۍ نه سړي وکي. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری نیازه خان یم او راغلی یو خیبر ایجنسۍ ته. میا مورچه کلی دی دا او راسره ګران ملګري جاوید چاند درمان دی، صالح نادان دی او انور خیال بنیری روړ دی. دلته زموږ ډېر زیات ګران ملګری اتحاد پرواز ژوند کوي، خو هغه د رزق په تکل کې کله یو ځای وي او کله بل ځای. خو زموږ خوش قسمتي دا نن په کلي دی، باران هم وشو، د اکتوبر میاشت ته موسم یخ شو، کنه تر اوسه پورې خو ډېره زیاته ګرمي وه او مازدیګر دی بالکل درمانه دغه لمر هم پرېوځي. موږ وایو چې د خبرو په ځای باندې به راسره اتحاد پرواز رور یو څو خبرې وکړي، د دې خپل کلي په اړه به راته ووایي چې دا د خیبر ایجنسۍ چې ما کم نوم واغستو واقعي چې دغه کلی دی، او د کتاب په اړه راته مو ووایي چې د دوی د شاعرۍ ټولګه چاپ ته او که نه ده چاپ. سلامونه. وعلیکم سلام. وړومبی خو ډېره زیاته مننه ستاسو ټولو ملګرو چې راغلی، او یا د دې ملګرو ته چې زمونږ لکه د دوی نه ډېره فاصله کې ده، نو بیا هم د دوی مینه وه، دوی پیرزوینه وه چې راغله موږ سره شرکت وکړه. نازک صاحب د علاقې د کلي خبره وکړه. بالکل دا په خیبر ایجنسۍ کې په ملاګورو کې میا مورچه کلی دی، او داسې ده چې بیا هم ستاسو ډېره مننه، مهرباني. ډېره مننه د خپلې شاعرۍ په حواله دې راته نو ستا شعر مونږ چې کله هم اورېدلې مونږ له خوند راکړی دی، زړه پورې شعر وي. مونږ ما او درمان اکثر په دغې باندې بحث مباحثه کړې ده، نو مونږ به هم خبر شو، زموږ دغه کم کتونکي دي درمانه دغه به هم خبر شي چې د اتحاد پرواز شعري ټولګه چاپ ته او که نه ده چاپ. ښه جي، وړومبی خو دا چې شعري ټولګه خو زما فعلا نشته، او شعر لیکم د 2011 نه. او نو انشاءالله اراده مو ده، خدای دې وکړي چې په وزدسو ته برابر شو چې چاپ هم خدای دې وکړي. درمانه څنګه دی خوښه؟ بس شعر به تې واورو. شعر واورو یار، دی ډېر ښه شعر لیکي او انداز بیان یې زما ډېر زیات خوښ دی. نو شعر نه به وي وخت او په ډک زړه به دې کیسه پرته وي، ته به راغلې کوټه به مې تاله پرته وي. ډېر ښه دی یار. په ډایرۍ به د وچ شوي ګل نقشه پاتې وي، په زوړ ټیبل به د روستي سرګټي را پرته وي. ډېر ښه دی. له المارۍ به کتابونه پرې وتلي وي ټول، په خاورو دوړو کې به ماته آیینه پرته وي. درمانه کرړي به هم د کرړي به مړه وي له دیواله به یې شور نه راځي، ډیوه به هم د بلېدو په تمه مړه پرته وي. کرړي به مړه وي له دیواله به یې شور نه راځي، ډیوه به هم د بلېدو په تمه مړه پرته وي. نن سبا څوک د چا د زړه اړو پروا نه کوي، خلکو ته ناوي وي او منځ کې جنازه پرته وي. ډېره مننه. نن سبا څوک د چا د زړه اړو پروا نه کوي، خلکو ته ناوي وي او منځ کې جنازه پرته وي. داسې په ژوند که راخوږه وی اوس به داسې نه وی، هغه جینۍ مې چې نن څنګه په ښځه پرته وي. ډېر ښه دی یار. پروازه اوس هم که څوک هغه زوړ صندوق وګوري، که نور څه نه وي لوپټه خو به پرته وي. ډېر ښه دی یاره، دا بیا ووایه. ډېره مننه. پروازه اوس هم که څوک هغه زوړ صندوق وګوري، که نور څه نه وي لوپټه خو به پرته وي. ډېر ښه دی یار. ډېره مننه. لږ وخت په تاسو ولم مونږ ته انتخاب شعرونه ووایه. دا مو دغه کوه چې دا زاړه دي هغه ته دې ویلي دي هغه ته نه دي ویلي، مونږ ته ټول ووایه. ښه دغه غزل پکې مو ووایه، دا کم چې مونږ دا دوه شعر ووایو. د سر قاتل مې داسې ځي د جنازې سر ته، لکه ملک وي د خپل کام د قافلې سر ته. دا پښتانه د خپلې خور په حیا سر ماتوي، خو چې دوی جرم کوي اچوي بورکې سر ته. ډېر ښه دی یاره، ډېر ښه. دا دا پښتانه د خپلې خور په حیا سر ماتوي، خو چې دوی جرم کوي اچوي بورکې سر ته. نازک صاحب دا په چاودنه کې شهید ماشوم حافظ جوړېده، دغه چې خورې ژاړي خپو ته او ودې سر ته. ډېر ښه دی یار. دا په چاودنه کې شهید ماشوم حافظ جوړېده، دغه چې خورې ژاړي خپو ته او ودې سر ته. زمونږ د کور مرغو خوړلي دي په ټکي مړه دي، څه دوايانې وې زما د بسترې سر ته. ډېر ښه دی یاره، دا بیا ووایه. زمونږ د کور مرغو خوړلي دي په ټکي مړه دي، څه دوايانې وې زما د بسترې سر ته.
یا او دوی به د ټولو نه آخر کې فاتحې له درځي دوی به د ټولو نه آخر کې فاتحې له درځي دغه چې تاسو یې اخیستې دي جنډې سر ته ډېر ښه دی یار ډېر حقیقت ډېره مننه او مونږ منزل ته خوشحالېږو خو دا نه ګورو چې د ژوند په ګاډي کې خو ناستې دي فتنې سر ته پروازه مونږ منزل ته خوشحالېږو خو دا نه ګورو چې د ژوند په ګاډي کې خو ناستې دي فتنې سر ته زه چې بیمار شم یواره له نفلونه کوي او بله لور مې راته ناسته وي د شپې سر ته دا بیا ووایه یاره ډېر زه چې بیمار شم یواره له نفلونه کوي او بله لور مې راته ناسته وي د شپې سر ته پروازه دا خلک د سر سړي بیا شاته پرېږدي هومره به وروسته یې چې څومره ځې سر ته ډېر ښه دی یار ډېر ښه نو اوس په دوه شعره ووایو ووایه که نه مړه بس انتخاب شعرونه راته ووایه چې زموږ دا مزل خو په ځای ولګي که نه څه دی خیال دی چې ستړي مو په ځای شي او کنه چې دا ستړی مو په ځای شي د ټیک ټاک کې یو څه غزلې دي وایرل دي هغه راته پوره ووایه ښه بیا دوه شعر وایم چې هم یې ژبه شته هم سترګې په هر څه پوهېږي دم جنت کې غنم ولې خوري چې ښه پوهېږي چې هم یې ژبه شته هم سترګې په هر څه پوهېږي ادم جنت کې غنم ولې خوري چې ښه پوهېږي خضر تخته د کشتۍ ولې ماتوي پروازه موسی ته ګوره پیغمبر هم دی او نه پوهېږي نور دوه شعره درمان صاحب زما په هکله د دنیا نه دې تپوس کړی وی زما په حق دی دنیا نه دې تپوس کړی دنیا نه دې تپوس کړی وی زه دې وژلی وی خو چا نه دې تپوس کړی وی دا بیا ووایه یار زما په هکله د دنیا نه دې تپوس کړی وی زه دې وژلی وی خو چا نه دې تپوس کړی وی زه د جوړ کړی یم خو داسې بندګي نه کوم خدایه په کار و چې زما نه دې تپوس کړی وی او دوه شعره چې دا فتوی د هجړاګانو خلاف چا ورکړي دې غریبانو خو ساګانې په بیا ورکړي چې خلک نه وو یو خیرمار نه مې پیسې پټې کړې چې خلک ډېر شو هغه مې ورته بیا ورکړي ډېر ښه دی یار ډېره مننه حاجي تاسو زړو غزلې راته ووایه که نه مړه د یادو نه راته څه ووایه د عمر بد د ماشومانو په پیغور اخلي پښتانه څومره په وړه خبره اور اخلي زما واده کې ژړل او زما خور ته وایي یقین مې نه راځي چې قبر به دې رور اخلي ډېر ښه یار ډېره مننه زما واده کې ژړل او زما خور ته وایي یقین مې نه راځي چې قبر به دې رور اخلي خلک زما په ژړا دومره تحقیق ولې کوي چې د ماښام تیارې خورېږي ډیوې اور اخلي ډېر ښه نه یاره چې ماښام تیارې خورېږي ډیوې اور اخلي خلک زما په ژړا دومره تحقیق ولې کوي چې د ماښام تیارې خورېږي ډیوې اور اخلي پروازه زه او زړه اکثر پردي غمونه ژاړو زه یې د نورو نه ساتم او د نور اخلي ډېر ښه دی یار خیاله دا چې راځي هم نه په مونږ انتظار هم کوي دا چې راځي هم نه په مونږ انتظار هم کوي ضرورتونه دي سړی بشرته کار هم کوي ما خپل یاران او رشته دار بیګا په خوب کې لیدل ما له ګزاره هم ساتي په ما ګزار هم کوي یو په شمله او په صادر دی وجود نه درنوي پښتون هغه دی چې حجره هم ساتي لار هم کوي زه مې د یار په صفت پایم یار زما په هنر خلک د پاړو هم تماشه کوي د مار هم کوي زه مې د یار په صفت پایم یار زما په هنر خلک د پاړو هم تماشه کوي د مار هم کوي او نازک صاحب زلمی بیدار کوي چې کټونو نه بدلون نه راځي زلمی بیدار کوي چې کټونو نه بدلون نه راځي اوبه ګلونو ته راځي خو غره کې لار هم کوي ډېر ښه دی پرواز د خپل جهان کې پرې دی ډېرې مه تنګوئ سړی مین دی او مین خلک هزار هم کوي ډېر ښه دی یار مننه
ویم ارشاد. قاتل مې هم دی له طرفه یې دعا هم راځي قاتل مې هم دی له طرفه یې دوا هم راځي. زه یې وژلی هم یم قبر ته مې بیا هم راځي. ډېر ښه دی. دا میخانه ده په کافر هم پابندي نشته دی. دا دروازه شیخ ته هم خلاصوي ملا هم راځي. دا دروازه شیخ ته هم کولاوي ملا هم راځي. زه د خپل ظرف د معیار خبره نه کوم خو چا چې د دې منګي وبسکلی دی بیا هم راځي. ډېر ښه دی. مونږ سړو ته د سنگر ساتلو چل هم خایو، مونږ له سندرې هم راځي، مونږ له ګډا هم راځي. ډېر زه هم مرغۍ اوس په پنجرو کې بندوم لکه چې دا د خانانو د حجرې هوا په ما هم راځي. ډېر ښه دی. ډېره مننه. زه هم مرغۍ اوس په پنجرو کې بندوم لکه چې دا د خانانو د حجرې هوا په ما هم راځي. او بیخي تش تور مې او ماشوم مې راته لاس ونیو. اوس زه واده له هم روان یم او ژړا هم راځي. بیخي تش تور مې او ماشوم مې راته لاس ونیو. اوس زه واده له هم روان یم او ژړا هم راځي. پروازه زه چې ستا شعرونه وایم خپل څه کوې؟ دا چې په ما پسې خبرې کوي دا هم راځي. ډېر ښه دی. خلک پوه دي جوماتونه پکې وران دي. خلک پوه دي جوماتونه پکې وران دي. پکې نه کوي منځونه پکې وران دي. خلک پوه دي جوماتونه پکې وران دي، پکې نه کوي منځونه پکې وران دي. پکې وران دي. دا دیوال د کور په منځ کې ولې تیر دی؟ مجبوري ده او کورونه پکې وران دي. ډېر ښه. دا دیوال د کور په منځ کې ولې تیر دی؟ مجبوري ده او کورونه پکې وران دي. پاکستان د دشمندارو کارخانه ده، د بلا خلکو کارونه پکې وران دي. ډېر ښه. بالکل صحیح ده. پاکستان د دشمندارو کارخانه ده، د بلها خلکو کارونه پکې وران دي. ما د امن د پاسون فیصله وکړه، د بلا خلکو مخونه پکې وران دي. ډېر ښه دی یار. او یو جومات په یو حاجي او ملا خوار شو، کوي دوه اذانونه پکې وران دي. یو جومات په یو حاجي او ملا خوار شو، کوي دوه اذانونه پکې وران دي. زلزله کې ډېر بندي مارغان آزاد شول، د ښکاریانو دوکانونه پکې وران دي. اور به وایم دغه غزل ووایه د طواف والا د مور ده. دا درته داسې نه دی یاد په یادو؟ یاد دی راته. د وینو ګوټ په څنګه د مرۍ نه سړی وکي، خو ځنې کار د مجبورۍ نه سړی وکي. اوبه راکره نشته زهر ډېر دی زړه کې وایم، یو ګوټ که د زهرو د پیالۍ نه سړی وکي. ډېر ښه دی. صاحبه بیا سبا خو به دوزخ کې سړی نه وي، دې وخت کې که انکار د زندګۍ نه سړی وکي. نو څنګه به وي هلته چې د تللو وسې نه وي، طواف چې په خپل کور کې د ابۍ نه سړی وکي. ډېر ښه دی. نو څنګه به وي هلته چې د تللو وسې نه وي، طواف چې په خپل کور کې د ابۍ نه سړی وکي. پرواز زندګي او بندګي ورته یو شوي، کېدای شي چې انکار د بندګۍ نه سړی وکي. وي د بېلتون غم بل د هجر نه تمام غم، د بېلتون غم بل د هجر نه تمام غم، زما غم او د یعقوب علیه السلام غم، او د بېوسو په جیبونو خبرداره، زما مور به ګور ته اوسي دا خرام غم. ډېر ښه. تر څو چې لمر ختلی نه وي جانان چرته راځي، مونږ کې داسې په اسانه ایمان چرته راځي. دا د ښکاري دوکان خو هغسې په درس چلیږي، زه غنم چرته کې شیندم او مارغان چرته راځي. ډېر ښه. دا د ښکاري دوکان خو هغسې په درس چلیږي، زه غنم چرته کې شیندم او مارغان چرته راځي. ته چې د کام آبادي غواړې اول دا وګوره چې ستا ملک او ملا چرته ځي، خان چرته راځي. ته څه سړي ما ته بیا را یادوې، خو زما په څه سړیو د سړیو ګمان چرته راځي. پروازه بیا به ځوانانو ته حجره یادوې، سړي له داسې په یو غږ ماشومان چرته راځي. ډېر ښه. ټول امیدونه مې په یو دو کې حیران ولاړ دي، د دښمنانو په صفونو کې یاران ولاړ دي، مخ ته زمونږ د پښتونخوا د زمرودو غر دی، دا تورې زلفې پې څوکۍ ته پنجابیان ولاړ دي. دا د امید ډیوه چې بله د باران هم دی،
که ژوند روان دی نو یارانو را روان هم دی. سړي ته وګوره تر اوسه د خدای شان نه مني او خدای ته وګوره چې دغه سړی خان هم دی. قاتل خو وینمه چې لاړه بې ګناه ثابت شو او زما لاس کې په اخبار کې بیان هم دی. په ور کې کښېنم او که نه د خدای په در کې کښېنم کومه ګناه وکړم ته هم راځې ځان هم دی. دا یو طرف ته که چې سپیو سره ظلم شوی بل خوا مجرم ته یې لږ وګوره انسان هم دی. تا پسې وژاړم که ستا د نامې ذکر وکړم زړه کې مې ته هم یې او زړه کې مې قرآن هم دی. غم خو همدغه دی چې هر سړی هوښیار هم دی او په کارونو کې زما غوندې ګلخان هم دی. غم خو همدغه دی چې هر سړی هوښیار هم دی او په کارونو کې زما غوندې ګلخان هم دی. کم خواته لاړ شمه سازونه دي اذان هم دی. اوس فرښتې هم را سره دي او شیطان هم دی. پروازه څوک به وي چې زر مې له لاهور وباسي خوشحاله هم یم خوځېدلی مې ایمان هم دی. په هر قدم چې میخانه وه پکې ما داسې ښار کې بزرګي کړې ده دغه سړی د ونو کار نه کوي خو دروازه یې د لرګي کړې ده. ډېر ښه دی یار. تاسو هم شعرونه ووایئ. بس یو غزل ووایه د ټیک ټاک والا کې هغه یو دغه زما نو شعر دی داسې ښه ما ته چې رایاد کړئ نو بیا به وي ما سره لازم. بس یو غزل ووایه داسې نو دا ډېر شی دی. راته ووایه بس که ته یې راته ووایه دوه شعر ووایه. ټیک ده نه هغه هم مونږ ریکارډ کړی دی یو ځل مشاعره کې یاو. دا چې مولا د سبایي اذان کې چغې وهي دغسې ژوند د موسیقۍ سامان کې چغې وهي. د ځینې خلکو خاموشۍ ته سادګي مه وایئ. دا چې یوازې د ځینې خلکو خاموشۍ ته سادګي مه وایئ. دا چې خاموشه وي نو دوی په ځان کې چغې وهي. د بند کمرې د تنهایۍ عذاب ته څه پېژني تکړه تکړه خلک په دې زندان کې چغې وهي. د بند کمرې د تنهایۍ عذاب ته څه پېژنې تکړه تکړه خلک په دې زندان کې چغې وهي. زما صحره لولي که ما د سره پېژني نه دا سړی ما پسې په هر میدان کې چغې وهي. پرواز په ټوله ورځ کې دوه خبرې هم نه کوي او کتابونه یې په هر دکان کې چغې وهي. ډېر ووایه یو غزل نیم بل ووایي د یادو نه راته ووایه دغه غزل ووایه دا ده چې کوم وي دا خو مونږ اورېدلی هم ډېر دی خاصې به یې ریکارډ کړو د ځان سره به وي خیر دی هغه ډېر ښکلی غزل دی. ها دغه چې څه پکې رایاد دي بس هغه ووایه. لږ راغږه ویر شو رانه یار. ها ټیک شو. چا زړه کې کاڼي چا له ستورو کې ماران ساتل هسې کمال خدای په داسې وخت کې ځان ساتل. ما به وطن له د سیالۍ رنګ رنګ خوبونه لیدل د کام بچو به مې تنظري او چرګان ساتل. هغوی به کور کې چې د خدای دپاره نه پرېښودو خانانو موږ ساتلو موږ به خانان ساتل. هغوی به کور کې چې د خدای دپاره نه پرېښودو خانانو موږ ساتلو موږ به خانان ساتل. تا دې ډرامه کې د انسان په سر حیوان ساتلی دلته حیوان وژل پکار و انسان ساتل. تا دې ډرامه کې د انسان په سر حیوان ساتلی دلته حیوان وژل پکار و انسان ساتل. پروا زما به د ګناه په کار ثواب ګټلو په یو باجه به مې څلور یتیمانان ساتل. ډېر ښه دی یار. دغسې د یادو نه راته یو غزل ووایه. مولا جومات ساتلو خان خپل حجره ساتله یو څو ډمانو به یوه یتیم خانه ساتله. تاسو پیغور کوئ خو ځان په کیسه نه پوهوئ مونږ که باجې وهلې مونږ به مدرسه ساتله. ویریږي رانه یار په یادو. دغه ووایه لکه هغې جینۍ نه خلکو ډمه جوړه کړې ده دا ما شیر کړې. خدایه چې کعبه دې محترمه جوړه کړې ده خدایه د دنیا دې څومره سمه جوړه کړې ده. هغه د ماکه کې چې ماشومه ژوندۍ پاتې وه راشئ د هغې نه خلکو ډمه جوړه کړې ده. ډېر ښه دی دا بیا ووایه. ډېره مننه. هغه د ماکه کې چې ماشومه ژوندۍ پاتې وه راشئ د هغې نه خلکو ډمه جوړه کړې ده.
دا زما نوم دې په خوله کې څنګه راغی دومره رحم دې په زړه کې څنګه راغی دغه یار خو دې د رور په مرګ کې نه و دغه یار دې په واده کې څنګه راغی ډېر ښه یاره دغه یار خو دې د رور په غم کې نه و دغه یار دې په واده کې څنګه راغی دغه یار خو دې د رور په مرګ کې نه و دغه یار دې په واده کې څنګه راغی کله کله یو سړي ته فکر وکم چې زما په ژوندانه کې څنګه راغی ډېر ښه دی یار مینه څومره زوروره د کمال دی ړوند سړی دی او په غره کې څنګه راغی واه ډېر ښه دی یار ډېره مننه مینه څومره زوروره ده کمال دی ړوند سړی دی او په غره کې څنګه راغی چرته عقل چرته دغه لیونی خو نه پوهېږم چې په ده کې څنګه راغی ډېر ښه دی یار تاسو غوږ شئ پرواز بیا جوړې غلط شو زما نوم او په مانځه کې څنګه راغی ډېر ښه یار ته یې وایې چې یادونه څه ووایه نه نه داسې هم د یاد نه مو وایه او د موبایل نه مو وایه خیر دی خو دغه شانته کې شعرونه ووایه دغه شانته کې راشي زاړه دي مشکل نشته زاړه دي تا ته که زړې دي مونږ ته نوي دي دا زه کم یو تا ښکل کړي وو ځونډي زما بالښت ته راختلې دي میږي زما بالښت ته ستا رومال او ستا بنګړي ورته پراته وي مسلسل وي خوشبويي زما بالښت ته بلها ډېرې مودې تېرې شوې خو اوس هم لا پرته وي دوایي زما بالښت ته د مینو چې څه نښې نښانې وي هغه ټول څیزونه وي زما بالښت ته ډېر ښه دی ستا خوشبو پسې د شاتو د مچیو یو غوبل وي سبایي زما بالښت ته هغه یو تصویر دی خدای خبر چې نور به څو کلونه تېروي زما بالښت ته زما اوښکو لامده کړي وي پروازه په سحر کې کشمالي زما بالښت ته ډېر ښه دی او چې زړه مې پسې وران دی او ښه ډېر دی یو سړی را باندې ګران دی او ښه ډېر دی دوکانداره که د جیب خبره وکړم نو هر شی دی راته ګران دی او ښه ډېر دی په لاهور کې لږ ورځو له ایثارم خوځېدلی مې ایمان دی او ښه ډېر دی دې کوڅه کې څه ډېران دی او ډېر لږ دی په دې کور کې پې خفګان دی او ښه ډېر دی دې کوڅه کې څه ډېران دی او ډېر لږ دی په دې کور کې پې خفګان دی او ښه ډېر دی راغلی هېڅ دې هم ونه ویل او لاړې خو په مونږه د احسان دی او ښه ډېر دی ډېر ښه یاره دا بیا ووایه راغلی هېڅ دې هم ونه ویل او لاړې خو په مونږه د احسان دی ښه ډېر دی او ښه ډېر دی ریاست به د خپل حق د ګټې نوم وي خو زمونږ پکې تاوان دی او ښه ډېر دی تا به وی چې لږ باران هم شي درځم به که دې نت وي نو باران دی او ښه ډېر دی تا به وی چې لږ باران هم شي درځم به که دې نت وي نو باران دی او ښه ډېر دی ډېر په لږ څه خفه کېږم پروازه رایاد شوی یو انسان دی او ښه ډېر دی ډېر ښه څه کوو که نه ووایه راته مړه یو څو شعر ووایه راته ټیک شوی دا دی پکې هم راکې زما په مرګ کې د یو داسې سړي لاس هم دی چې په غاړه کې زما د تن لباس هم دی که ستا تصویر رانه د کور خلکو پټ کړی هم دی خو پې ویستلی مې د خپل زړګي بړاز هم دی زما خو شک ته ستا په خوله کې ژبې دوه خو نه دي دا ستا خبرې خوږې هم دي او بکواس هم دی مزدور د بچو غم کې د بنګلې نه لاندې ګیر شو یو لا شو او د خپلې جنازې نه لاندې ګیر شو
د 10 کسو کار مې په یو ورځ یوازې وکړ. تصویر د زلزله کې د کوټې نه لاندې ګیر شو. یو یار زما د ډېر صبر اخر هم په خیمان که. یو مار د یوې لویې قافلې نه لاندې ګیر شو. دمونه د مارانو به ختل په انسانانو. یو خار د مداري د اجازې نه لاندې ګیر شو. دمونه د مارانو به ختل په انسانانو. یو خار د مداري د اجازې نه لاندې ګیر شو. پروازه ځنې هوښیاران راته رایاد شول. په سیند کې یو ماهي د خپلې خولې نه لاندې ګیر شو. ډېر ښه. چشمه بگی کوزی چشمه بگی اوس کوزی مونږ یې نه کینو په سر انډیوالان دي. لیونی او دغه غر انډیوالان دي. څه د خوند څه د کمال انډیوالي ده. د خان لور او خپل نوکر انډیوالان دي. یو سړی ورته راښکلی ټوپک ناست دی. یو مرغۍ او دا نښتر انډیوالان دي. ششپر کړی یم زړه او ستا غمونو. ظالم بچي کاپر انډیوالان دي. ډېر ښه دی. ششپر کړی یم زړه او ستا غمونو. د ظالم بچي کاپر انډیوالان دي. خوب کې وینم بازوګان مې د کټ مات وي. خوب کې مړ یم او خبر انډیوالان دي. خوب کې وینم بازوګان مې د کټ مات وي. خوب کې مړ یم او خبر انډیوالان دي. سپېلني د تاترې راله راغونډ کړي. را روان د پېښور انډیوالان دي. دا شعر د خاص کر میلمنو ته ډالۍ کوم چې ما سره ولاړې دي. سپېلني د تاترې راته راغونډ کړي. را روان د پېښور انډیوالان دي. انسانان د یو بل وینې څکي په ښار کې. په ځنګل کې ځناور انډیوالان دي. ډېر ښه یار. انسانان د یو بل وینې څکي په ښار کې. په ځنګل کې ځناور انډیوالان دي. دا په څه رنګه تیاره کې دې ساتلم. مسلمان ستا خو زر انډیوالان دي. ډېر ښه دی. خپل چې نه وي پردي کله پکارېږي. خپل چې نه وي پردي کله پکارېږي. د مارغه خو خپل وزر انډیوالان دي. په اوبو کې چې راځي د ګلو پاڼې جوړ یو شوي په ګودر انډیوالان دي. په اوبو کې چې راځي د ګلو پاڼې جوړ یو شوي په ګودر انډیوالان دي. ستا د تلو نه پسې ټول خلک پرېښو دي. اوس پرواز او خپل څادر انډیوالان دي. ډېر ښه دی. ډېر ښه. زه راټول بس بس راټول کړه. ته راټول بس صحیح دی. نو راټول نو بس. دغه یو نه وي. دغه ووایه ځکه دغه 2 شعر دي نو. 2 شعر ووایه. خیر دی. پرون یو مرغۍ سر و په سندرو په دې ښار کې بیا ورځوند د وزر په بهر. دا ووایه دا. دغه 2 شعر دي نو. ځواني وه تاسو تېره کړه د زرو په بازار کې. ما دا وکړه د یو څو سنگ مرمرو په بازار کې. پرون یو مرغۍ سر و په سندرو په دې ښار کې. او نن ورا ځوړند له وزرو په بازار کې. ډېر ښه یار. ډېره مننه. ستاسو هم ډېره مننه. پرواز اجازه واله پې نیازه کا پروګرام راټول کړ. ډېره مننه. پرواز ورور ډېر خواږه شعرونه دې راته وویې. الله دې دغسې ژوندی لره او الله دې د غږ او دغه غزل دغسې تان لره. نو ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ نازک صاحب. یو ځل بیا هم ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوم. او د انور خیال صاحب خاص کر نادان صاحب مسافر هم دی خو چې کلي ته راشي زموږ په شان ملګریو ته یاد وي. ډېره مننه کوو د دوی هم درمان صاحب نازک صاحب ستاسو ټولو بیا هم ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ مهرباني. ډېره مننه. ګرانو ملګرو ګران ملګری اتحاد پرواز مو واورېد او مونږ خو د دغې شعرونو نه ډېر زیات خوند واخیست او زه باوري یم چې تاسو به ترې هم خوند اخلئ. د خپل ځان د خپل چاپېرچل ډېر خیال ساتئ. الله مو ښاد آباد ساته. د لوی الله په امان. سیز بند شوی دی ها؟ بند نه دی دا بل نه ټولې بندې شي په یو ځای باندې. درمان صاحب طاهره ته سیسټم هغه که چای راوړه.